سوچوي افغان جهان ویدی دا هیواد ودان شاد و حریت دیوی داغه د صحت هغه د لاره د جهاد لپاره برابرول اسباب د جهاد لپاره برابرول دا ټول علاج جهو چې دته مهیا کړي دا په دې باندې اصلي هغه به ومني چې خدای دا ټول نعمتونه تا ماته راکړي نو الله ورته وایي ما فعلت فيها نو تا څه وکړه دی به ورته وایي یا الله قاتلت حتى استشهدت جنگ مې وکړي جهاد مې وکړي ستا په لاره کې تر څو چې شهید شوم جهاد یو ډېر عظیم عبادت دی د تعلیم او د جهاد په منځ کې علما اکثره جهاد بهتره بولي ځکه جهاد که نه وای علم ته فرصت نه برابر دی خو ځینې متقدمین او موثوق علما هغه به علم بهتره بولي ځکه که علم نه وای نو جهاد چا پېژندي نه کېدی چې په هغه کې سفیان ثوري رحمت الله علیه یو دقیق محقق او مجاهد عالم هم دی چې علم بهتره بولي خو جهاد ډېر لوی عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مجاهد د پښو غبار ګرد او د الله جل جلاله د جهنم عذاب دا پر یو بدن نشي جمع کېدلی او کله چې یو مجاهد شهید کیږي د اول څاڅ کې د وینو سره الله جل جلاله ټول ګناهونه معافوي او ویل کېږي چې په وخت د شهادت کې الله جل جلاله ځینو ته خپل دیدار هم نصیب کړي لوی عبادت خو هغه څوک چې په دغه جهاد یې هم کړی وي په دې لاره کې تللی هم وي خو نیت یې د الله جل جلاله لپاره نه وي سزا یې څنګه ده نو الله ورته وایي کذبت درواغ دې وویل قاتلت ليقال أنك جريء شجاع يخصاب الخبر شتا جنگ جهاد دې لپاره کوي چې خلک ووایي چې دا څومره غیرتمند څومره جريء دی څومره جلاوره دی فقد قيل دا په دنیا کې وویل هغه وویل کوم چې ستا هدف و د هغه مجرا او میوز په دنیا کې درکول سو خلکو وویله چې دا ډېر جلاوره خلکو وویله چې دا ډېر شجاع خلکو وویله چې دا ډېر جري نو زما سره د اجر نشته وامر به بیا نو خدای تعالی ملوک ته امر وکړي او جهنم ته ټول مخې وروغورځوي ورکش یې کړي اللهم دې وسلم العیاذ بالله نیت پکې ډېر معتبر دی اخلاص د خدای په عبادت کې دا ډېر زیات معتبر دی وروسته به عالم راوړي بیا به الله جل جلاله خپل نعمتونه پر عرض کړي وعرفها دی به په هغه باندې اقرار هم وکړي الله جل جلاله تا ته ذهن درکړی ماغزه یې درکړی فرصت یې درکړی توفیق یې درکړی استطاعت یې درکړی او امکانات یې درته برابر کړي وو چې ته علم حاصل کړي دی په دې ټولو باندې اقرار وکړي یا الله
ما حاصل کړ ورسره به د قرآن کریم قاري هم وي د هغه به هم د هغه انجام وي په هغه باندې به هم د نعمتونه د خدای تعالی جل جلاله عرض فرصت وخت قرائت صوت صحت ټول مې درکړي نو قاري او عالم تاسو ما لپاره څه وکړي دوی به ورته وایي یا الله تعلمت علمت وتعلمت تعلیم مې وکړي ستا د رضا لپاره او بیا مې خلکو ته ورساوه قرآن مې زده کړي او بیا مې خلکو ته ورساوه تلاوت مې کاوه خو دا هغه څوک چې په عمل کې ریا ګډوي الله جل جلاله ورته وایي کذبت درواغ دې وویل زه خو ستا په زړه عالم یم چې دا علم د دې لپاره کوه چې خلک ووایي چې دا څنګه ښه عالم دی دا څنګه ښه قاري دی څومره ښه اواز لري څومره ښه مجوید دی څومره ښه فصاحت لري څومره ډېر زیات معلومات لري فقط قیل هغه وویل دنیا کې فسحب على وجهه إلى جهنم دابهم على جهه جهنم تنفر مخيف كشك وضبطي العياذ بالله علم لا الله جهه لباري علم كي تبل شيء قدسو شرك تنجوليش فعبادات تخداي كي تبل شيء قدسو شرك تنجوليش نو ځکه عذاب یې دومره سخت دی چې الله جل جلاله په ورځ د محشر جهنم ته ورځي او درې تاجر دی مالدار او شتمن انسان پر هغه به الله جل جلاله خپل نعمتونه عرض کړي فعرفه وعرفها نو هغه به ورته وایي ټوله به ورته وایي چې خدای ما تا ته دنیا درکړې والا به ورته وایي شتمني مې درکړې وه فرصت مې درکړې وه نو ټول نعمتونه چې په عرض کې او د یو قبول کې بیا به ورته وایي چې نو تا زما لپاره څه کړي د هغه د صحت ورته وایي یا الله هغه ته لاره د جهاد ستا په لاره کې داسې یو ځای نه دی پرېښی چې پای کې ستا د ځان برابرول دا ټول الله جل جلاله چې ده ته مهیا کړي نو په هغه مې خپل مال نفقه کړي ورکړي دي زکات مې ورکړي دي حج مې پکې کړي دي عبادتونه مې پکې کړي نو الله جل جلاله ووایي کذبت درواغ دې وویل ځکه تا په دنیا کې دا سخاوت دا ورکړه د دې لپاره کول چې خلک ووایي چې دا ډېر لوی زړه لري دا ډېر سخي دی دا ډېر ښه سترخوان لري دا ډېره ښه ډوډۍ ورکوي دا د خلکو سره مرسته کوي پلانه یو پلان کوي فقط قیل هغه وویل نو زما سره د اجر نشته دی به هم پر مخې وګرځي او جهنم ته به یې کش کړي دا هره برخه د حدیث چې به حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوله دی به بېهوشه شو او چې بېرته به په هوش کې راغی بیا به دا بله برخه د حدیث تلاوت کړم او ډېر زیات احتیاط پکار دی علم چې د الله جل جلاله دپاره سي او نیت پکې خالص سي د خدای رضا پکې مطلوب سي نو علم کې برکت هم وي علم ذخیره هم ګرځي علم صدقه جاریه هم ګرځي علم په ورځ د محشر ستا لپاره شفیع هم ګرځي او وروسته تر مرګه تا ته ثوابونه هم دررسېږي ځکه درې شیان دي اذا مات ابن آدم انقطع عمله چې کله یو ابن آدم یو انسان مړ شي نو د هغه ملف وتړل شي خو د درې شیانو ګټه فس د مرګ ورسېږي
صدقة جارية، صدقه جاريه ده د الله دپاره، لکه بنا د مسجد و بنا د مدرسې و پل و هر یو منفعت عام چې په مرتب وي او وروسته د هغه څخه استفاده کېږي، دا صدقه جاریه ده او د هغه ثواب چا چې بنیاد ښه دی هغه ته رسېږي. او دویم علم ينتفع به، علم دی چې د هغه څخه استفاده کېږي، نفع پر اخیستل کېږي، چې ستا د خولې څه علم شاګرد ته انتقال شو، د هغه څخه تر ورځ د قیامت چې څومره انتقالېږي ستا برخه وبخښي، او دا به د هغوی د برخې څخه هېڅ شی نه کموي. او ولد صالح يدعو له، او بول ولد صالح دی چې خدای تعالی چاته نصیب کړي او وروسته د مرګ ته دعا کوي. ځینې علما وایي چې مور پلار ته څوک دعا کوي هغه صالح دی، ځکه د دې حدیث مصداق ګرځي. نو نیت پکې معتبر دی، نیت مهمه ده، اخلاص پکې معتبر دی. اخلاص څنګه دی؟ د خدای سره اخلاص به څنګه وي؟ په زړه کې به د اخلاص څنګه راوړي؟ په عمل کې به اخلاص څنګه راوړي؟ اول به نیت دا کې چې کوم زده کړه علم چې زه کوم دا فقط د الله لپاره دی، بس هدف به دې یوازې د الله رضا او دغه رسالت چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا ته پاتې شوی دی دا رسول وي بس. او که په دې کې کوتاهي وکړې هم تاواني کېږي، او که ریا په ګډه کې سمعت په ګډ کې هم تاواني کېږي. دا وکړئ. د بخاري شریف دویم حدیث اوږد حدیث دی، ام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی. هغه وایي موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست اذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب ولا يرى عليه اثر سفر ولا يعرفه منا احد. حدیث وردی وی موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو چې یو سړی راغی، نوراني قیافه یې درلوده او ږیره یې ډېره توره وه او کالي یې ډېر سپین وه، علامه د سفر نه ورباندې معلومېدله او په موږ کې چا هم نه پېژني. دا عجیب هم ده چې یو مسافر وي د لرې ځایه راسي خو علامې د سفر په معلومېږي، کالي به یې خیرن وي، ویښتان به یې خیرن وي، ږیره به یې خیرنه وي، مګر د په هر شي کې سفر بیخي لا یرا علیه اثر سفر، د سفر علامه بخي نه پکې ښکارېده، نه ورباندې معلومېږي. نو راغلی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کښېنستی، فاسند رکبتیه الی رکبتیه، دا د لمانځه په رقم باندې زنګنونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زنګنو ته برابر، او د تشهد په رقم باندې وضع یدیه علی فخذیه داسې زنګنونه. دا د احترام یو مشر ته یو عالم ته د احترام علامه ده. بیا پوښتنې ځینې شروع کړې، د اسلام پوښتنه یې ځینې وکړه، د ایمان پوښتنه یې ځینې وکړه، د قیامت پوښتنه یې ځینې وکړه، خو یوه پوښتنه چې یې ځینې وکړه هغه د اخلاص شو، چې اخلاص څه ته وایي، اخلاص څه ته وایي. قال ان تعبد الله كأنك تراه. د الله جل جلاله
عبادت به داسې کوې لکه ته چې بالمشاهده الله جل جلاله وویني. ګوره مشاهدتاً چې سړی الله جل جلاله ویني په منځ کې بل څوک نه وي، دا غیاب د منځه وغورځوې نو بیا په عبادت کې هېڅ شی هم نه ظاهرېږي، هېڅ شی نشته. فإن لم تكن تراه که څه هم ته دی نه وینې فإنه یراک او الله جل جلاله تا ویني چې ته څه کوې، تا ویني چې نیت دې څنګه دی، تا ویني چې عبادت څه رقم کوي. اخلاص د الله جل جلاله سره دا ده چې ان تعبد الله كأنك تراه. عبادت به داسې کوې لکه ته چې رب ویني بالمشاهده. او خدای حاضر دی، خدای جل جلاله الله جل جلاله موږ ته هر وخت ویني، په هر ځای کې، په هر حالت کې. که یو امیر اوس دلته امیر المؤمنین راسي ودرېږي موږ به څومره احترام کوو، څومره به احتیاط کوو، څومره به خپل ځان منظم کوو چې یو بې ادبي راسه ونیسي. مګر الله جل جلاله چې موږ پیدا کړي یو هر څه مو د ده په اختیار کې دي، مال، ژوند، رزق، عذاب، عقاب، هر څه مو د ده په لاس کې دي، د ده په اختیار کې دي. نو د هغه به څومره احترام به یې وکړو، څومره به د هغه په عبادت کې کوشش کوو چې بل څوک نه. ډېره مهمه ده. طالبانو فقط وذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین. زه تر دوی عالم نه یم، خو دا د دې لپاره چې مذاکره او یادونه د مؤمنانو ته ګټه رسوي. خود به یو خبره کوي یا بل به غوږ نه ته نیسي، یو به تکرار کوي یا بل به اوري، پوښتنه به سره کوي، یو د بله به زده کړه کوي. سلسله داسې را روانه ده. یادونه ده. دا یادونه د دې لپاره کوو چې متوجه سو ډېر زیات په احتیاط کوي چې په علم کې بل څه ورسره ګډ نشي. علم د دې لپاره هم ونه کوي چې د دنیا یو منصب ته ورسېږي، د دې لپاره یې ونه کوي چې د دنیا یو بل شي ته چې هغه د خدای رضا پکې مطلوب نه وي هغه ته ورسېږي، او ریا او علو او کبر دا پکې ونه کوي. نو هغه علم بیا بهترین شی دی ستا لپاره، ته به بیا افضل د خلکو یې. په انسانانو کې د خدای تعالی جل جلاله په اشرف المخلوقات کې افضل د انسانانو وي، او دا مقام په ښه نیت او په اخلاص راحاصلېږي. خدای دې موږ ته نصیب کړي. وخت به ډېر پاته نه وي، خو یوه بله خبره به وکړم، یو حدیث به بل یاداوري کړو چې هغه د کبر په اړه دی. کبر ډېر بد مرض دی د انسان په تخلیق کې اخښلی، او کبر هغه ماده ده په انسان کې چې شیطان یې هم ګمراه کړی دی. شیطان ځان ته دا اهمیت ورکوي چې زه د اوره پیدا شوی، خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم علیه السلام ته به زه څنګه سجده کوم چې زه تا د اوره پیدا کړی. د خدای په تخلیق باندې باور و او هغسې انکار نه دی کړی. خلقتني تا پیدا کړی یم رب، خالق مې ته، عالم هم وخلقته او تا دی پیدا کړی دی د چیز څخه، د خاورې څخه. نو زه به څنګه درته سجده کوم؟ کبر یې وکړي. او د دې کبر په وجه الله جل جلاله دې رانده کې ویشړی، ملعون شو تر ورځې د قیامت پورې.
دا د کبر ماده په موږ کې شته، کنټرول غواړي. او د علم سره تړاو لري. امام شافعي رحمة الله عليه وایي علم په عزت نفس او په استغنا او په راحت سره نه حاصلېږي. علم په عزت نفس سره، په استغنا سره او په راحت سره نه حاصلېږي. ځکه عزت نفس چې ته ساتې، نو ته به ځان ته یو مقام ورکوې د لوړوالي، او علم د دې تقاضا نه کوي. ته به پسې ځې، ځان پسې لرې کوې، ځان به خوارې، ځان به وژې کوې، تکلیف به په ځان باندې تېرې. تقاضا د حصول د علم همدا ده. نو علم نشي حاصلولی. که ته عزت نفس ساتې، د نفس تقاضا منې، نو علم نشي حاصلولی. یو دویم استغنا. که دا فکر وکړې چې زه به پلانکي ته ورځم، پر هغه باستی زه به د پلانکي څه علم زده کوم، ولې به ورځم، د مسجد ملا ته به ورځم، نه کېږي. نو بیا علم نه صحت وکړي. ځکه علم او خزانې په خرابو کې محمد الشیباني رحمة الله علیه د باچا زوی او د علم په طلب کې د ایراني د امام صاحب څخه زده کړه کوله. هغه ویل دا علم ډېر ګران دی، علم ته نشې کولی، ته شهزاده د باچا زوی نازولی، ته به څنګه علم زده کوې؟ دا خو خواري غواړي، دا ذلت نفس غواړي، دا تکلیف غواړي، دا لوږه غواړي، ولاړ شه خپل باچې دې کوه. د ولیان نو بیا ورته ویله چې ته ولاړ شې. دا یو روایت دی، والله اعلم. یو کتاب لیکلی دی چې دی واستوي ښار ته، چې ته به د ښار د هغه بلې څنډې څه دی په دې څنډه کې و، مثلا په هغه بلې څنډې ته به هلته ولاړ شې، او درې لرې دي د پسه، دا درې سره به ما ته راغلي، خو سره یو ځای کوې به یې نه. وایي دی چې ورغلی، دا لرې یې وکتله، یو په یوه لاس کې راواخېسته، بل په بل لاس کې راواخېسته، نو درېیم خو نشي دغه کولی، باره یې په خوله ونیوی. راغلی د ښار خلک ګرده ورته ګوري، په ښار کې راتېر شو او راغی خپل وجیبه یا د هغې مسؤلیت یې پوره کړي. نو کله چې هغه استاد ولیدی، بیا وویل چې اوس یې زده کولی شي علم. نو بیا هغه چې امام جوړ شو، امام احمد شیباني رحمة الله علیه، د یارانو د امام صاحب څه دي، زموږ د مذهب سوقه ایمان دی، او ډېر ځله د مذهب د ده په قبر باندې فتوا هم راغلي. نو علم چې دی په عزت نفس نه کېږي، دا یو. دویم په استغنا نه کېږي، استغنا به نه پکې کوي زیبه. او دریم په راحت باندې نه کېږي، چې ته ماښام ډوډۍ وخورې، تر سهاره بېدې او په غوړه ډوډۍ پسې ګرځې، بیا علم نشي کولی، بیا غافله کېږي، غفلت ترسره کېږي. نو دا امام شافعي صاحب وایي دا درې صفته د علم سره متضاد دي، په ذلت نفس، په خواري، په غیر استغنا باندې علم حاصلېږي. هدف مې دا و چې کبر پکې په علم کې نشته. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه حدیث را نقل کوي. ان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
من کبر. جنت ته به نه داخلېږي، نفي یې راوسته. جنت ته به نه داخلېږي هغه څوک چې په زړه کې یې مثقال ذرة ځینو محدثینو په خردل سره دغه وړانګه ده چې شته د خردل یو دغه ده د اوسپننی خو غټ دی، هغه کوچني دغه یې پوستکی دا یې هم کړي دي. او ځینو دغه د لمر د وړانګې سره نه سړی لمر یو پر یو ځای رایلاسي بهرحال ته ذرات پکې معلومېږي، کوچني دغه ته ذره وایي، کوچني ذرې وي. دغه یې سخ قول دی ذرې. دومره کبر هم چې د چا په زړه کې وي او توبه ونه باسي، ځینې ونه ګرځېږي نو جنت ته نشي داخلېدلی. کبر چې شته وایي دوستي یو چا وویل چې رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون له ثوبا حسنا ونعلة حسنة. نو موږ خو دا خوښوو چې ښه جامې ولرو، پاکې جامې مو اغوستې، ښه څپلۍ ولرو، ښه لنګوټه ولرو او ښه ښایسته ژوند وکړو. نو دا به کبر یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل إن الله جمیل يحب الجمال. الله ښایسته دی او جمال خوښوي. چې څومره سړی د نظافت خیال وساتي، د طهارت خیال وساتي، د پاک ژوند خیال وساتي، هغوی په ښه نیت یې وکړي ثواب وشي، په دې کې مشکل نشته. الکبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. کبر چیش دی؟ چې حق ته پښو لاندې کړي، حق یا حق په خبرو کې یا حق د بل چا دا تر پښو لاندې کړي. پوهېږې چې د یو چا حق دی خو هغه په باطل دلیل باندې غواړي چې باطل یې ثابت کړي، یا یو څوک په حق دی ته غواړي چې د هغه دا حقیقت په خپل علم یا په خپل استدلال باندې باطل ثابت کړي، او یا یو موضوع حقیقت ده، حق دی لکه جهاد، علم، نوشه، ته غواړي چې هغه ته باطل دلایل پیدا کړي او هغه باطله ثابته کړي. دا کبر دی. ځکه د خدای جل جلاله حق او حقیقت تر پښو لاندې کوي، پایماله کوي. وغمط الناس او د خدای بندگان سپک کړي، پسخان کوي، ټوکې په کوي، تر ځان یې سپک ګڼي او سپکې استعمالوي، بد القاب ورته استعمالوي، بد نومونه ورته استعمالوي، توهین کوي، سپکوي د خلکو په وړاندې یا د ځان په وړاندې. څوک خبر دی چې څوک خیر دی؟ څوک خبر دی؟ پاچا، امیر، وزیر، عالم، قمندان، آیا ته به خیر یې؟ که یو چوپان، ساروان، ګوروان، یو طالب، یو بل قسم سړی هغه به خیر یې. والله اعلم. څوک به خیر؟ د خدای په نیز به څوک خیر وي؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د خدای په نیز بهتره او غوره انسان هغه څوک دی چې د الله څخه وبېرېږي او تقوا وکړي، د خدای تعالی بیره یې په زړه کې، عمل یې د ریا او د کبر خلاص وي. دا اکرمکم دا په تاسو کې غوره او بهتره دی. طالبانو الله جل جلاله موږ باندې ډېر لوی رحمت کړی دی. موږ ته دا فرصت راکړی دی چې علم حاصل کړو، موږ ته دا امکانات را برابر کړي دي چې علم حاصل کړو، موږ ته دا صحت را په نصیب کړی دی چې علم حاصل کړو.
زموږ د قریبانو خپلوانو په زړو کې یې دا اچولي دي چې موږ علم ته وقف کړي، مصالې د کور مشکلات هغوی په غاړه واخلي. دا ټوله د خدای نعمتونه دي او دا ټوله به په ورځ د محشر په موږ باندې عرض کوي او موږ به یې منو. خو دا به م راته وایي چې ما فعلت بیا، نو تا څه کړي؟ ستا جواب به په هغه ورځ کامیاب وي چې ته یوازې الله جل جلاله ته ووایي چې ما دا هر څه ستا دپاره کړي وو او خدای جل جلاله درته ووایي چې صدقت صدقت، بیا به نو کامیاب وي. نو د صدقت دپاره چې الله درته ووایي چې صدقت، پاک نیت، اخلاص، د عیب د کبر او د غرور سره لرېوالی، فاصله نه وایي. دا تا هغه سوال ته برابري جواب ته چې الله درته وایي چې صدقت. نو ډېر به کوشش کوئ، ډېر زیات به کوشش کوئ، ځان ته به متوجه کېږئ. یوازې دا نه چې اوس به متوجه کېږئ، آینده کې به متوجه کېږئ. ولې الله جل جلاله په موږ باندې دا امتحان هم راوستی چې د ملک او د نظام د یو بسته افغانستان واکمني یې نصیب کړې، علماو په نصیب شوې. دا د خدای ابتلا ده، دا د خدای امتحان دی چې ته به د غریبو سره، د بې وضاحته خلکو سره، د دربدره انسانانو سره، د ځورېدلي او کړېدلي ولس سره او د معدوم ستا تر لاس چې لاندې د هغوی طبقې سره، د محرومې طبقې سره، د مظلومې طبقې سره او د مؤمنانو سره به ستا تعامل پر څه بنا وي؟ پر کبر، پر غرور، پر فوقیت؟ که په دې باندې بنا و نو جواب د الله جل جلاله به په ورځ د محشر ویني چې کذبت کذبت کذبت. د خدای امتحان دی، اوس په موږ را روان دی او اوس پکې ولاړ یو، عملاً پکې ولاړ یو. دا مذاکره د دې لپاره چې آخرت سره ټول په یاد کړي، عذاب په یاد کړي، یوازې ترغیب نه، ترهیب، بیرونه ور په یاد کړي چې متوجه سو، متوجه سو، ځان ته متوجه سو، عمل ته متوجه سو او راتلونکي ته متوجه سو. ډېره مهمه ده. اول الله جل جلاله ما ته عمل نصیب کړي او دویم تاسو ته او دریم ټولو مسلمانانو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین نصیحت دی، خیر خواهی ده. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. خير فائدة ده الله تعالى، خير فائدة ده خدای ده کتاب تعالى، خير فائدة ده الله ده رسول تعالى، خير فائدة ده مسلمانان ده أميران تعالى، أو خير فائدة ده ولس أو ده عام خالد تعالى. د خدای لپاره خیر فایده ده چې سړی د خدای عبادت وکړي او د خدای عبادت ته خلک راوبولي، د خدای معرفت حاصل کړي او د خدای معرفت ته خلک راوبولي، د خدای دین زده کړي او د خدای دین خلکو ته ورسوي، د خدای اطاعت وکړي او د الله اطاعت ته خلک راوبولي. دا خیر خواهي د خدای، د خدای د کتاب قرآن خیر خواهي دا ده
چې خپل عمل وکړي او زده یې کړي او بیا نورو ته ورسوي. خپل عمل وکړي او زده یې کړي او بیا یې نورو ته ورسوي. دا د خدای د کتاب خیرخواهي ده. د الله د رسول خیرخواهي دا ده چې د هغه اطاعت وکړي، د هغه د سنتو پیروي وکړي او د هغه سره مینه او محبت وکړي او د هغه اطاعت ده، د هغه د سنتو اطاعت ده او د هغه مینې او محبت ته نور خلک راوبخي او د هغه پیغام او رسالت ده نور خلکو ته انتقال کړي. خیرخواهي د امراو سره د دین په کارو کې او د خیر په کارو کې د هغوی سره مرسته ده، تعاون دی، د هغوی ملا تړل دي، هغوی ته د خیر مشورې ورکول دي او د هغوی ته د خیر تذکره کول دي، هغوی ته د دوی د انجام تذکره ده، هغوی د بدو څخه راګرځول دي، هغوی خپلو خطیئاتو سهو او خلاو ته متوجه کول دي. دا د هغوی خیرخواهي ده. او د نورو مسلمانانو سره خیرخواهي دا ده چې د هغوی ټولو خیر چې په څه کې د دنیا او آخرت خیر وي هغه ورسره په هغه کې ورسره مرسته وکړي او د هغه درس ورکړي، په هغه یې پوه کړي او په هغې کې ورسره مرسته وکړي. دا خیرخواهي دین خلاصه همداسې د دین خلاصه همداسې. الله جل جلاله موږ ته توفیق راکړي. اول ما ته او بیا تاسو ته او بیا ټول امت چې د الله جل جلاله طاعت کما حقه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو، د قرآن پیروي وکړو او اعمال مو د ریا او د سمعت او د کبر د دې څخه خالص. الله جل جلاله د شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او رضا د الله زموږ نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.